السلام علیکم ملګرو، امید لرم چې تاسو به خیر په صحت به ټیک ټاک کې خاجي. تاسو ډیر زیات ریکوست راځي د کوټیکس د کورس په باره کې، نو مونږ خو په یوټیوب باندې خپل څومره چې زموږ نالج دی هغه مونږ شیر کړی دی، خو تاسو آی تھنک پته نشته چې یوټیوب باندې تاسو څه ګیله ده، هله تاسو دا نه ګورئ، تاسو په ټیک ټاک باندې هر شی غواړئ، نو بس بیا مونږ ډیسایډ کوو چې یار تاسو سره په ټیک ټاک باندې به کوم چې زموږ ټول نالج دی به سره شیر کوو. دا د پښتو کورس دی د کوټیکس A to Z، ټیک ده. زموږ چې څومره نالج هم تاسو سره شیر کوو د بالکل د بګیننګ د سٹارټ نه والا اخیره پورې ان شاء الله موږ به کوشش کوو چې یار د کورس کمپلیشن نه پس تاسو خپل په ټریډینګ کې به تاسو خپل ټریډینګ شروع کړئ، چاته به ضرورت نه راځي، نه به موږ ته ضرورت راځي، نه به چا سیګنل وبسې ګرځي. ان شاء الله امید خو دا ده. نور همیشه دا خبر کوم که تاسو زما ویډیوز ګورئ چې یار مطلب دا کورس چې کوم یا تاسو څوک سخی، نو دا غي هرگز دا مطلب نه چې تاسو به ورځ دوه کې ټریډر شي یا په میاشت کې ټریډر شي یا په دوه میاشتو کې ټریډر شي. دا کورس چې یا دا کوم چې موږ تاسو سخایو دا صرف یو لار ده، یو پات ته باندې موږ تاسو روان کو. نور پدې کې بس مهنت ټول ستاسو د ټایم بس تاسو وي، سایکالوجي ستاسو د ایموشن پیسې هر څه بس تاسو وي. موږ درته صرف یو لار سیده کوو، نور ستاسو خپل کار دی چې یار دی کې تاسو مخکې څنګه ځئ څومره مهنت بس تاسو په دې کې یي. نو اوس نو دا ځکه وایم چې یار د آیډیا درته وشي چې یار مطلب د دې کورس دا مطلب نه دی چې یار تاسو به بس دلته پروفیټ شروع کړئ د اولنۍ ورځ نه، داسې نه کېږي، ټیک ده. نو دا کورس په تاسو یو لار وښیي، انشاءالله تاسو سره به یو شارټ کټ شي او تاسو زموږ چې کوم ټایم ضایع شوی دی نه به تاسو نه ضایع کېږي، تاسو به ډایرکټ ټریډینګ ته راواوړئ او خپل ټریډینګ به دلته سټارټ کړئ، ټیک ده. نو دا زموږ اولنۍ ویډیو ده، دې کې به زه تاسو سره نن لږ بیسکس چیزونه باندې خبرې کوم، دا کوم چې زموږ بالکل بګینر وروڼه خویندې دي چې یار بیخي په دې شي باندې د هغوی د سره دماغ کار نه کوي، نه پوهېږي، نو بالکل بیسکس به راته وایم. بیا به انشاءالله رو موږ په یو پارټ کې دا ایډوانس کوو او زموږ دا ویډیو چې کوم دا ټیک ټاک خو 10 منټ نه زیات ویډیو نه الاؤډ کوي، نو کوشش وکړو چې یار پارټ بای پارټ تاسو سره موږ دا هر څه شیر کړو، ټیک ده. نو زما خویندې وروڼو دا چې کوم دی دا کوټیکس پلیټفارم دا اوپن دی، دا تاسو په خپل اکاونټ دغه کوم کولای شئ، لیپټاپ کې، موبایل کې. موږ لیپټاپ یا پی سي پریفر کوو ځکه تاسو سره لږ دا سکرین کولاو ښکاري، نو په دې کې تاسو ته لږ فایده وي، لږ اکسیسیبل وي درته، ټیک ده. نو دا کوټیکس تاسو اوپن کړئ، خپل اکاونټ پکې جوړ کړئ، د اکاونټ جوړول ډېر ایزي طریقه ده، ایمیل به ورکړئ، پاسورډ به ورکړئ، دومره خاص په دې کې څه دغه شته نو، ډېر ایزي دی، دنیا شی ویډیوز پراته دي هغه به وګورئ، ټیک ده. کله چې کوټیکس تاسو اوپن کړئ تاسو به الریډي اکاونټ یې هم د هغې نه پس داسې انټرفیس تاسو مخې ته راغی، ټیک ده. نو په دا انټرفیس چې کوم دی دا په موبایل کې هم داسې دی، په لیپټاپ کې هم داسې دی، په پی سي کې هم داسې دی، د دې کې څه چینجز نشته، ټول یو شی دی، ټیک ده. نو تاسو بیا کنفیوز یې چې یار دلته دا څه چارټونه دي، دا څه دلته ګرځي را ګرځي، نو هېڅ هم نشته، بالکل سمپل شی دی. د کوټیکس ټریډینګ څه ته وایي ځان اول په دې باندې پوهې کوئ. کوټیکس چې کوم ټریډینګ د ټریډینګ قسمونه 3 ټایپس دي، یو دی کرپټو ټریډینګ، یو دی فورکس ټریډینګ، یو دی باینري آپشنز ټریډینګ. کرپټو ټریډینګ خو تاسو پته چې یار کرپټو کرنسیز باندې خلک ټریډینګ کوي، ټیک ده. فورکس چې کوم دی نو فورکس هم په دنیا کې چې کوم کرنسیز دي پای باندې ټریډینګ کېږي. دا کوټیکس وال چې کوم دی ته وایي باینري آپشن ټریډینګ. دا چې کوم دی نو دا ستاسو د داسې ټریډینګ دی چې یار د یو سپیسیفک ټایم دپاره به تاسو د یو کرنسي پرایس چې کوم دی هغه به پرډکټ کوئ. فور ایگزامپل د 1 منټ لپاره یار به زه دلته انالیسس کوم چې یار 1 منټ لپاره به د دې کرنسۍ د پرایس چې کوم دی دا به د دې نه ښکته راځي، د 15 منټو دپاره، د 10 منټو دپاره، اپ ټو 4 اورس تاسو دلته سلیکټ کولی شئ، خپل پرډکشن کولی شئ، ټیک ده. دلته اوس بله خبره دا ده چې یار تاسو وداوټ نالج پرډکشن کوئ، توکې لګوئ، نو دا ګیمبلینګ دی، ټیک ده. په دې باندې ستاسو پیسې به همیشه ضایع کېږي ځکه دا مارکیټ په توکو باندې یا په دې باندې نه چلیږي، دا ښه فل فلج یو لایو مارکیټ دی، ښه باقاعده پوره دنیا دی کې ټریډینګ کوي، دا د لایو مارکیټ فالو کوي. ښه یو خبره د بله کوم چې تاسو دلته کلیک کوئ نو تاسو که خیال کړئ دا کرنسیز پیرز دي، د دې سره دلته د او ټي سی لیکلی شوی دی، او که مطلب کله چې منډه نه په منډې نه کله چې فورکس مارکیټ چې کوم دی نو هغه د منډې ټو فرایډې اوپن وي، سیټرډې او سنډې آف وي. خو تاسو بیا هم وایئ چې یار سیټرډې سنډې د دلته خو موږ د ټریډینګ الاو دی او دا او ټي سی ورسره لیکن او ټي سی مطلب دی اوور د کاونټر. دا چې کوم دی تاسو سره کوټیکس والا دا چارټ چې کوم تاسو شو ښکاري نو دا لایو مارکیټ نه دی، دا د دوی خپل مارکیټ ته په خپل یو الګریتم باندې دا رن کېږي. د مارکیټ بیسکس رولز دا فالو کوي، خو زیاتره مطلب که تاسو او ټي سی باندې ټریډینګ کوئ نو دې کې به تاسو زیاتره لاس هم کېږي، تاسو به دا نوټ کړي وي ځکه چې دا مارکیټ چې کوم دی نو دا د دوی خپل مینیپولیشن به دې کې کولی شي، په خپل طریقه باندې کنټرول کولی شي. نو که تاسو مطلب د دې ټریډینګ نه صحیح دغه کول غواړئ او شکوکو شبهاتو نه بغیر چې یاره زه ګیملینګ خو نه کوم، نو بیا تاسو په لایو مارکیټ کې صرف ټریډینګ کوئ ځکه چې لایو مارکیټ ټوله دنیا فالو کوي، پای کې دوی هېڅ هم نشي کولی. نو نن خو خیر سیټرډې ده چې کله دا ویډیو کوم نن لایو مارکیټ آف دی، نو لایو پیر دلته شته، نو ټیک ده او ټي سی پیر راځي. د هغې نه پس داسې چارټ دی دلته به تاسو ګورئ، دا ټایم دی، په دې تاسو کلیک کړئ، تاسو فور ایگزامپل 10 منټه ما سلیکټ دلته پیسې سلیکټ کولی شئ، فور ایگزامپل ما $10 سلیکټ کړل، د هغې نه پس دلته اپ اینډ ډاون دی، نور دا کې دې څه خاص څه شته نو دغه سمپل غوندې کې شی دی، ټیک ده.
خا د هغې نه پسې کوم دی د کوټکس د تاسو که فرض کړه ډیپازټ او وډرال خبره کوئ نو ډیپازټ همیشه ما تاسو ویل چې یار په کرپټو باندې کوئ باینانس نه کوئ نو یو خو به درته په ټایم ډیپازټ هم میلاویږي په دې کې کوټکس والا ته هم څه مسله نشته هغوی د لا ښه په خوشحالۍ باندې وډرال هم درکوي دا جیس کیش شو ایزي پیسه شو دا هم یوز کولی شي خو په دې کې ډېر زیات پرابلم دي دا تھرډ پارټي پیمنټس دي نو د دې بیا مسلې ټیک ده ډیپازټ چې کوم دی په باینانس پے باندې هم تاسو کولی شئ یو ایس ډي ټي TRC20 ایتھیریم ډېر شي کوینز دوی ایکسپټ کوي ټول تاسو کولی شئ په کم میتھډ باندې تاسو ډیپازټ وکړو هم په هغه میتھډ به تاسو ته وډرال هم ملي دا خبره ذهن کې کېدی مطلب یو فارم یوز کوئ چې بیا درته وروسته مسلې نه چې یار موږ د وډرال نه میلاویږي نو د دوی دا رولز دي چې مطلب تاسو په کم میتھډ باندې ډیپازټ وکړو هم په هغه سیم میتھډ به وډرال فرض که تاسو په جیس کیش باندې ډیپازټ کړی دی تاسو پروفیټ وکړو وډرال په کرپټو کوئ نو داسې نه میلاویږي بیا تاسو اکاونټ بند شي یا تاسو وایئ چې یار دا سکیم دی دا دی نو د دوی چې کوم رولز هغه فالو کوئ په کرپټو کې دوی ته هم فایده ده دوی ته هم اساني تاسو ته هم اساني ټیک ده خا د دې نه پس دا ویډیو خو نور دا ټایم لګ دی ځکه ټیک ټاک 10 منټ نه زیات ویډیو الاو کوي نه نو دې تاسو نن سم سر ټریډینګ ټیپس نشم درکولی په نیکسټ پارت کې به درته ښیم خو بس دا بیسکس خبر وي دا هم درته وکړې که تاسو وایئ چې دا چارټ مارټ څنګه چینج کېږي دلته به کلیک دا ستاسو ټایم دی دا ټایم چې کوم دا ستاسو د چارټ ټایم دی دا اوس ما 1 منټ کوم نو دا د 1 منټ کینډل دی 1 منټ ته شو کېږي که په دې څه کلیک کوم 5 منټ ته راشم نو دا د 5 منټ چارټ شو دغه شان تاسو دا مختلف ټایمونه چینج کولی شئ دلته چې لاندې راشي دې ته وایي انډیکیټرز په انډیکیټرز کې تاسو سره مختلف قسم انډیکیټرز دي دا تاسو په دې کې اپلای کولی شئ د دې ستاسو په ټریډینګ کې به تاسو له هیلپ کوي فار ایگزامپل اگر تاسو وایئ چې یاره زه دلته بولینګر بینډس اکټیو کوم دې باندې کلیک کوم دا تاسو د انډیکیټر چې کوم دی دلته دا به آن شي تاسو د دې په مدد سره ټریډینګ وغیره هر څه چیز نه تاسو کولی شئ ټیک ده نو آی تھنک دا ویډیو په دې باندې سټاپ کو ځکه چې نور دې کې څه خاص شته نه ده اولنی پارټ جسټ فور بګینرز دی چې یار بالکل هغوی ته د بیسکس پته نه دي د هغوی دپاره دا ویډیو انشاءالله په نیکسټ پارټ کې او به رو چې کوم پارټس راځي نو په هغې کې به رو مونږ چې کوم دی مخکې ایډوانس لیول ته به ځو او کوشش به کوو چې یار تاسو هم ځان سره مخکې بوځو او د ټریډینګ په خپله تاسو د ټریډینګ دلته قابل شئ انشاءالله امید خدا دی خو اگین ستاسو محنت ستاسو ټایم ستاسو پیسې هر څه به دې کې ستاسو لګي ټایم به صرف کېږي अब محنت به تاسو خپل کوئ دا ډېر ښه پلیټفارم دی انشاءالله دې کې تاسو یو پیر روان شوئ نو انشاءالله تاسو به د دې پروفیټ هم وینئ ښه پروفیټ ورکوئ او بل دا چې خپل د ټریډینګ نه ګیمبلینګ مه جوړوئ په یو ورځ کې د پیسو ډبلولو کوشش مه کوئ ځکه چې بیا دا ګیمبلینګ دی نو دا چلونه مه کوئ دې ورځ تاسو زیاده چېرته به هم تاسو په دې کې کامیاب نه شئ که چېرته په دوکه باندې یو پیره ستاسو پیسې ډبل شي خو همیشه به لاس کوئ په دې باندې به تاسو بیا ډېر خراب عادت په شئ ټیک ده خپل د کیپیټل 1% یوز کوئ نو چې 1% ستاسو د کیپیټل نو ستاسو سره 100 چانسز دي چې یار په 100 چانسز کې به تاسو څنګه غلطي کوئ ټیک ده 2% یوز کوئ په یو ټریډ باندې تاسو کانفیډنټ یئ چې یاره زما په دې باندې امید زیات دی چې دا به زما په فیور کې ځي نو 10% یوز که خیر دی په کم دي شکي شوبات چې یاره نه پوهېږي چې یاره نه کېدای شي دا ټریډ زما په فیور کې لاړ نه شي دا مارکیټ ما ته په دې ټایم کې ښه نه ښکاري یا زما د انالیسس مطابق دا ټیک نه دی نو بیا لږ اماونټ یوز کوئ نو تاسو په دې کې بیا تاوان به هم کوئ تاوان او ګټه خو په دې هر څه کېږي که نه په دې کې چې تاوان نه وي نو دا خو بیا لکه فل فلیج جواري شوه ټیک ده نو مطلب تاوان پکې هم شته ګټه پکې زیاته ده انشاءالله تاسو ته لږ پته ولګي لږ تاسو په دې پوه شئ نو ګټه هم په دې کې شته ټیک ده نو خپل ډېر زیات خیال ساتئ انشاءالله دا نور ایډوانس په نیکسټ پارټ کې بیا ځو ټیک ده خپل خیال ساتئ انشاءالله ملویږو په نیکسټ ویډیو کې الله حافظ